مې محمد زبیر ده د لغمان ولایت اوسېدونکی یم او 4 کاله کېږي چې مسلکي کرکټ مې شروع کړی ده. کرکټ سره مې مینه او علاقه زیاته وه. د افغانستان او د ویسټ انډیز میچونه چې ما کله ولیده نو ما کرکټ سره علاقه بې انتها زیاته شوه. نو ما کور کې دا خبره وکړه چې زه به کرکټ کوم او کرکټ ته وهڅولم، کورنۍ وهڅولم، نو ما کرکټ شروع کړ. زه په خپله توپ اچوونکی یم، سپینر توپ اچوونکی یم، چنمین، او د بیټینګ برخه ورسره هم مخ ته وړم. ما په خپله د افغانستان ډومېسټک کرکټ مثلا انټر کلب شو، ګریډ 2 شو، ګریډ 1 شو، دا مې کړی، انډر 19 کیمپونه مې کړي، انډر 17 مې کړي، او شخصا د هغه کې انډر 16 میچو کې ټاپ هم پاتې شوی یم. ساجد کوچ صاحب نه ډېر زیات مننه چې زموږ د اکیډمي هیډ کوچ ده او ما سره شخصا ډېر زحمت باسي. تاسو ولیده چې اوس هم راتللی هلته ټارګېټ موږ ته ایښی و، په ټارګېټ باندې ډېر کار کوي موږ سره په لین په هر څه باندې موږ باندې کار کوي چې تاسې یو لیول ته ځئ، صحیح ځان تیار کړئ. زه ساجد غزنوي پاکستان هیواد اوسېدونکی یم او دلته یو شخصي اکیډمۍ کې ایز هیډ کوچ کار کوم. او زبیر ماشاءالله یو ښه بالر دی، یو ښه ټیلنټ دی په افغانستان کې او خپل محنتي دی، محنت کوي. 3.5 غنټې د خپل سیشن کوي، هغې نه بعد بیا فټنس کوي او خپل کوم کول ډاون دی، لینجز دي، سکواډ دي، پوش اپ دي، فټنس باندې هم خیال ساتي، بالینګ باندې هم ډېر فوکس کوي. او موږ سره څنګ کې لګیا یو چې دا یو بهترین چینمین جوړ کړو، یو ښه چینمین دی. په 2021 کې په اول ځل چې ما دویمه میاشت د کرکټ وم انډر 17 ریژن میچونه، انډر 16 ریژن میچونه په ننګرهار غازي امان الله خان کې چې فاینل پورې زه ډراپ هم، فاینل کې چانس راکړ، 6 مې آوټ کړ پکې. هغه زما بیسټ پرفارمنس او بیسټ خاطره وه. په افغانستان کې زما نور احمد لکنوال د خوښې بالر ده چې په خپله هغه هم چنمین توپ اچوونکی ده او زما ډېر خوښیږي. او په بیټینګ برخه کې بیا روهت شرما او یوراج سنګ خوښیږي. نور احمد لکنوال سره زه 3 میاشتې په بورډ کې پاتې شوی یم او 3 میاشتې مو سره یو ځای تمرین کړی ده. ډېر ټپسونه مې ترې اخیستي، ډېر مشورې یې راکړي، ډېر ښه لارښوونې یې راته کړي. زه عموما د تبریز شمسي ویډیوګانې په یوټیوب کې ګورم ځکه چې هغه لیګ سپین کې ډېر زیات نوم لري او ډېر ښه راځي لیګ سپین کې. د دې دپاره زه کوشش کوم چې د هغې ویډیوګانې ډېر وګورم. عموما کرکټ ډېر وخت غواړي او دومره په اسانۍ باید سړی چې د هیله د لاسه ور نه کړي. کرکټ د 1 کال یا 2 کال یا 3 کال خبره نه ده. نو یو ریل کرکټر، یو ریل پلیر هغه باید لا خواري وکړي، یو ځل پاتې شي، بل کال تر خواري وکړي، بل ځل پاتې شي، بل کال تر خواري وکړي. نو هرې تیارې پسې رڼا وي. نو کوشش دې وکړي چې نسه کال نه شو بل کال ته دې ځان تیار کړي، بل کال نه شو بل کال ته دې ځان تیار کړي. افغانستان انشاءالله چې ټایلنډ نه پاتې کېږي، ټایلنډ مخ ته ځي. او تاسې دا اوس د افغانستان ټیم کتلی شئ چې څومره ینګ سټاران راغلي ټیم ته، همداسې که څوک کوشش وکړي ټیم ته